بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو، شاه میډیکل سنټر کوم تاسو ته کوم ویو خو د مقصد د لپاره چې سب ډیویژن په ریکورډ دا وختي یو ښه په لوکیشن باندې شاه میډیکل سنټر کې یو طرف ته ویل کوالیفاید ډاکټران دي، نو بل طرف ته چې کوم مسافر بتلل بهر ملکونو ته، نو هغوی ته به د کرونا ټیسټ یو لوی شو چې پېښور ته بتلل، بیا د هغې نه بعد منګوره نو ګمبیر مسله وه، د ټریفیک هم ایشو وه او دغه خوارانو ته به 24 ګنټې ټایم ورکولی شو چې یاره دا ټیسټ لازمي دی، نو هغه په دوی دلته کې په دغه دهلیز باندې دغه سہولیات چې دي هغه به روی کار راوستون. زموږ سره د دې آنر زبیر شاه خان موجود دی. زبیر شاه صاحب دا راته ووایي چې د کرونا په دې حواله به خبره وکړو، په 24 اور کې دغه ټیسټ چې دی دغه مسافرو ته اویلیبل کېږي او دې دپاره څه فارمیلټیز ضرورت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل بچا ستاسو مننه چې تاسو ټایم په ټایم د تحصیلي ریکورډ د خلکو ته معلومات ورکوئ. د کرونا د ټیسټ لپاره کم از کم 48 غنټې مخکې راتلل پکاري. د هغې نه علاوه د دې سره د پاسپورټ کاپي، شناختی کارت کاپي او ټیکټ کاپي پکاري. د ریپورټ چې دی نو هغه موږ ته ملاویږي په 24 غنټو کې او د هغې دپاره موږ پرنټ هم ورکوو او په آنلاین هم هغوی کتی شي. زموږ څه ملګرو چې دی په کمنټس کې زموږ نه یا په ټلیفون باندې دا تپوسونه وکړو چې یاره د دوی کم طریقه کار دی، نو که موږ ته دا ټیکټ چې دی لیټ میلاو شي، سبا زموږ فلایټ وي، نو د شپې ستاسو څه روټین دی؟ آیا د 8-10 بجو نه بعد که د کرونا ټیسټ ضرورت وي نو د هغې دپاره بیا څه کول پکار؟ نه، نارملی دا د 4 بجو پورې موږ سیمپل کلیکشن کوو. د 4 بجو نه پس بیا سیمپل کلیکشن موږ نه کېږي او د هغې وجه دا ده چې بیا کم فلایټ نو خو بیا شپې د شپې بیا موږ چا ته ریپورټ ورکوو یا د دې ټیسټ چې کم ټایم دی خپل هغه نه پوره کېږي او په دغې وجه باندې موږ چې په 4 بجې واخلو نو سبا 12 بجو ته دې ته موږ زبیر شاه صاحب دا را سره هم لږ شریک کوي، دا پوښتنه هم ملګرو کړې وه، هغوی ته موږ په ریپورټ کې په لایو ریپورټ کې مو ویلي چې 6500 روپۍ د دې عموما فیس دی د کرونا ټیسټ او کم چې تاسو ریکوایرمنټ وي پاسپورټ فوټو کاپي یا د دې چې کوم د ویزې کوم ریکوایرمنټ دی هغه دلته راوړل ضروري دی او بیا هغه ریپورټ چې دی تاسو مخکې ایرپورټ ته چې دی فراهم کوئ. خو دا راته ووایه چې دا وختې زموږ کم دور دراز علاقې دي د سب ډیویژن به ریکورډ نو د کرونا ټیسټ خو دا خو یو ښه ښېګړه وه چې یاره د به ریکورډ دپاره تاسو اویلیبل کړل. دلته ستاسو سره کم ویل کوالیفاید ډاکټران دي، په هغې راته لږ رڼا واچوئ چې کم اویلیبل دي دا وخت؟ زموږ سره چې د تحصیلي ریکورډ د ټولو نه بیسټ ډاکټران دي. زموږ سره ډاکټر احسان الله دی، سرجن دی. زموږ سره ډاکټر سلیمان دی، هغه هم سرجن دی، FCPS دی. زموږ سره ډاکټر مظهر دی، هغه پیډ سپیشلیسټ دی، ماشومانو ډاکټر دی. زموږ سره ډاکټر هینا شاه ده، ګایني ده، لیډي ډاکټر ده. زموږ سره نور اوس کوشش کوو چې موږ کارډیالوجي راولو، موږ میډیکل سپیشلیسټ راولو او نور مزید چې دلته کې کم د سہولیاتو ضرورت دی نو کوشش دا کوو چې هغه پوره کړو. کور ماباد که شاه میډیکل سنټر یو طرف ته د سب ډیویژن په ریکورډ غریب ولس او دلته میشته کم خلک چې دي هغوی ته سہولیات ورکړي دي، نو بل طرف ته د کرونا په حواله چې کم د ټیسټ مشکلات او هغه مشکلات هم دي ختم کړل. اوس چې دی په ریکورډ کې دا ټیسټ اویلیبل شو، که یو طرف ته د سب ډیویژن په ریکورډ دور دراز خلک چې دي هغوی ته د ایکس ری یا د لیبارټرۍ کم پرابلمونو هغه هم اوس د یو چت ته لاندې ټول سہولیات چې دي مریض ته اویلیبل دي. د کیمرامین حسین سره سهیل باچا په ریکورډ.